ښه یارانو ته خبر یاست که نه یاست خبر؟ نه یې خبر. نن د پښتو د کلتور ورځ ده. پښتو د کلتور ورځ؟ د کلتور ورځ ده، کلتور نه. هو د کلتور ورځ ده. ما خدا دې داسې عربي سټایل مې کړی دی. یا حبیبي کیف حالک. اوس ته ولاړ شه زما سره یو ټیک ټاک جوړ کړه نه. اوس بیا زه درته جوړ کړم. ورشه ولاړ شه. او دا ډېر وایرل کېږي. دلته نږدې راسه داسې راسه جوړ کړه. لږ رامخکې راسه جوړ. بس اوس ټیک ټاک راسه جوړ کړه. سده کښېنه سده. دا رقم صحیح دی. نخسې بیخي ما او دی دواړه کې راوړل. نن د بیا ورسره ولیکه د پښتو د کلتور ورځ ده. جوړه شوه؟ هو بیخي صحیح ویډیو راغله. یوه بله جوړه که ځه. جوړه شوه؟ هو بیخي هغه جانه زه ټیک دی. اوس ما او د داسې یو تصویر واخله. سره نږدې شئ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. شرافت کاکو جوړ په خیر کښېنه. سلام علیکم. کښېنه کښېنه کښېنه. څنګه په خیر ده خیریت دی؟ څه ما ته ویله ګوله سال دی چې بیا چیرې په خیر یې؟ ښه یې جوړ یې په خیر یې؟ خدا دې راکړه نو څه خو دی؟ الحمدلله خیر دی شکر ته ښه یې جوړ یې؟ ای څه کوي واره دی سې بیا دی سې خیر و؟ دا خو شرافت کاکو و ته نه په خبر نن د پښتو د کلتور ورځ ده. زه په ښه خبر یم چې نن د پښتو د کلتور ورځ ده. نو ما د ټیک ټاک دپاره ویډیو جوړوله. یا ګله زموږ دی دا د خراب دی وروره جانه دا د پښتو کومه کلتور ورځ چې ده او خو نو سړی داسې سیال غوندې یعنې ښایسته لنګوټه وتړې چې لنګوټه دې وتړله اول به موږ دې سره دا پهچان جوړوو دا د پښتنو رسم دی د پښتنو رواج دی چې سړی دا کوم ښایسته لنګوټه وتړي کنې په دا ورځ باندې د بیخي تړو د پښتنو د خوشحالۍ د ازادۍ یعنې دغه ورځ ده دا خو نو نه ده کار یاره لکه دا چې ته دسمال دې پر سر تړلی دی وایه زه د پښتنو کلتور ورځ ده زه تصویرونه اخلم ته د ټیک ټاک لپاره کار کوې د پښتنو لپاره نه کوې دا خو نو نه دی کار دلته نه ده لنګوټه چې موږ دلته رسم جوړ کړو یو رواج یې جوړ کړو یو عادت یې جوړ کړو دا خو د نیکو د پلار میراث دی د نیکو د پلار تاریخ موږ ته راپاتې شوی دی باید چې موږ دا پر مخ بوځو که سره ده لنګوټه ښایستې کې لنګوټه تړه ته ماته وګوره زه اوس په دا لنګوټه بدې شم دا هغه کوم نور مسلمانان هم تړلي دي پښتنو هم تړلي دي شخوند ورسره کوي اوس کار دی یاره دسمال دې پر سر تړلی دی او پښتنو کلتور ورځ ده ټیک ټاک راځه جوړ کړه پلان کوي ټیک ټاک راځه جوړ کړه پلان کوي دا خو نو خوند نه کوي یاره دا اوس کار دی چې دی کوي یاره د یوې ګنټې لپاره نو د یوې ګنټې لپاره لنګوټه وتړې د یوې ګنټې لپاره نو څه پیدا کړي چې بس علي ټیک ټاک یې لګي چا دی نو منو پلان کوي ما ووایي چا د ده خو نوم پښتو کلتور دی جوړه کړې ده دا خوند نه کوي دا رقم وروره که سره رواج یې جوړ کړه عادت یې جوړ کړه لنګوټه که سره تړه په لنګوټه سړی شي په لنګوټه سړی ښه خوند کوي هر چا ته ښه خوند کوي چې لنګوټه دې په سر تړلی دی تا دسمال په سر تړلی دی وایه ما سره ویډیو جوړه کړه په ټیک ټاک کې لکه خلک باندې ځان پېژني په خلکو ځان ویني یاره شرافت کاکو تا زما دماغ را خلاص کړي یقیني چې ډېره ښایسته خبره یا وراره کله ته خفه نه سې دا خو د ستا دپاره وایم دا زموږ سوي د نیکه میراث ما دی ته ډېره ښایسته خبره وکړه شرافت کاکو و اوس به ته دا ستا لنګوټه ماته راکړې خود زما لنګوټه خود ستا په لنګوټه کې به زه ټیک ټاک جوړ کړم خود او د دې ځای چې ولاړم ډایرکټ به ځم کور ته او خپله لومړي به تړم و بس لنګوټه به سره عادت جوړ کړو عادت یې جوړوم د ګرد عمر دپاره یې تړم دا زما لنګوټه ورسه سره څومره خوند یې در سره وکړي دا لنګوټه چې تا خوند یې وکړي هغه جانه بس پسې ویله چې ټیک ویډیو راسره جوړه کړم اوس ما او د شرافت کاکو سره یو عکس واخله خبره به په ټیک ټاک شي شرافت کاکو ته یې نشته سره نږدې شي داسې سم سټایل شي بس صحیح دی عکس بیخي واخله صحیح ویډیو راغله بس شرافت کاکو ته زما سترګې را خلاص کړي زما ما نور ځوانانو ټولو ته مې دا پیغام دی چې یوازې د نیمې ګنټې لپاره په ټیک ټاک کې لنګوټه وتړي بیا نو وروره نارې ویې ویل دي د پښتون د کلتور ورځ د پښتون کلتور خو دغه دی چې موږ باید د علمي د شملو وطن ته راشه چې شملې درته په سر